أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند څلور دېرشمه فتح. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره درو دېرشمه فتح کې موږ د حنین د غزا هغه حالات بیانول چې مسلمانان د حنین په شیله کې د کمینو د طرفه په بد حال مبتلا او اخته سوه. په تیښته یې شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر میدان یوازې ولاړ دی او نارې وهي الی عباد الله، یعنی زما و طرف ته راسئ ای د الله بندگانو. په دغه وخت کې یو سړی چې شیبه نومېدی او په ظاهره مسلمان سوی دی، دا هغه څوک دی چې پلار یې د احد په غزا کې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و او اوس د مسلمانانو د لښکره سره د دې دپاره راوتلی دی چې په مناسب وخت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ووژني. غواړي چې د خپل پلار بدله او انتقام په نن ورځ کې واخلي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې یوازې ولاړ دی او یوازې جنگ کوي، هیڅوک نه دي ورسره، او نارې وهي الی عباد الله. شیبه چې یو خنجر ورسره دی د خپل مقصد د پوره کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و طرف ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم شیبه ولیدی، ویل یا شیبه څه خبر دی؟ شیبه ویل یا رسول الله، غواړم چې ستا څخه دفاع وکم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل دلته راسه. شیبه ورغلی او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې پر ځګر مبارک لاس ورکښېښاوه او ویل د الله څخه بخښنه وغواړه. شیبه ویل استغفر الله. شیبه وایي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې لاس را څخه پورته کوي، دی علیه الصلاة وسلام تر ټولو خلقو راته ګران او محبوب وګرځېدی. نو شیبه دلته ودرېدی او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه یې دفاع کول. اصلا دی د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وژلو دپاره راغلی و، مګر سبحان الله اوس د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه دفاع کوي. او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیا هم نارې وهي الی عباد الله. د ده علیه الصلاة وسلام آواز هغه شاوخوا په میدان جنگ کې موجود صحابه کرامو لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق او څو نور مهاجرین رضوان الله علیهم واورېدی. هغه هم راغله پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راوګرځېده. مګر د اصحاب کرامو شمیر ډېر لږ و. د 100,000 نفرو په مقابل کې څه کولی سي؟ په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره ډېر لږ مهاجرین او د ده علیه الصلاة وسلام اهل بیت ورسره وه چې ټوله 12 یا 19 نفره وه، او په بل روایت کې وایي 80 نفره وه. په دغه ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه شجاعت او دلاوري ښکاره سوه چې مثل یې نه لیدل کیږي. خپله غاتره یې د کفارو پر طرف ورځغلول او ویل یې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. په دغه وخت کې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د غاترې رکاب نیولی و او عباس رضی الله تعالی عنه یې قیزه نیولې وه چې چابکه نسي بلاړه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د خپل رب څخه د نصرت غوښتنه وکړه او ویې فرمایل اللهم انزل نصرک، الهي ستا نصرت را نازل که. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په راتګ ډېر خوشحاله سو. دا ولې؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه داسې لوړ آواز درلودی چې په ټولو عربو کې مثل نه و. د ده رضی الله تعالی عنه د آواز په باره کې وایي د جاهلیت په وختو کې عباس رضی الله تعالی عنه پسونه او اوښان درلوده او د هغو دپاره یې چوپانان درلوده. چوپانانو به اوښان او پسونه د مکې مکرمې څخه ډېر لرې بیول. نورو خلقو که به خپل چوپانان غوښته نفر به پسې لیږل چې رایې ولي، مګر عباس رضی الله تعالی عنه څوک نه پسې لیږل. دلته په مکه مکرمه کې به یوې لوړې ته وختئ او ورنارې به کړه. ډېر لوړ آواز یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د آواز په باره کې فرمایي صوت العباس فی المعرکة ب1000 رجل، یعنی په جنگ کې د عباس آواز پر 1000 نفرو حساب دی. نو اوس چې عباس رضی الله تعالی عنه راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عباس زما و اصحابو ته ورنارې که. عباس رضی الله تعالی عنه هم په لوړ آواز په نارو شروع وکړه او ویل ای مسلمانانو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دی. خو چا تر شا نه کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل و اصحاب سموره ته ورنارې که. سموره یعنی درخته، چې مقصد یې هغه درخته ده چې د حدیبیې په ورځ اصحاب کرامو تر هغې درختې لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت کړی و. نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هم نارې کړه یا اصحاب السمره این بیعتکم، ای د درخت ملګرو هغه بیعت مو څه سو؟ ځینې اصحاب کرامو چې هغه د بیعت په ورځ یې ګډون او اشتراک کړی و هغو دغه ناره واورېده او په بیرته راګرځېدلو یې شروع وکړه. هغه خپل عهد یې ور په یاد سو، غواړي چې پر خپله وعده وفا وکړي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټولېده. دغه د اصحاب کرامو د بیرته راګرځېدو حال ځینې هغه کسان بیانوي چې په دغه جنگ کې حاضر وه. وایي یو نفر چې د اهل شجره څخه و پر اوښ سپور و او تښتېدی. کم وخت چې دغه ناره یې واورېده اوښ یې داسې تیز رهي و چې ده دا قدرت نه درلودی چې خپل اوښ ودروي او راویې ګرځوي. نو دی ځینې راوغورځېدی او اوښ یې پرېښاوه، پر پښو یې په جنګ شروع وکړه. نو د بیعت الرضوان خلق په حیرت انګیزه چابکي سره راګرځېده چې بیان یې نسم کولی او دغه به ویل لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، تر داسې اندازې چې دوی به کوښښ کاوه چې خپل اوښ راوګرځوي، خو د اوښ د راګرځولو قدرت چې به نه کوي پیدا، خپله توره او سپر به ځینې را حمله کړه او د اوښ څخه به راغورځېده. اوښ به یې خپل سر ته پرېښاوه تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا د دغو نفرو څخه 100 نفره راټول سوه او په جنګ یې شروع وکړه. اوس نو دغه 100 نفره چې سره یو ځای سوه د 100,000 نفرو سره جنګ کوي. داسې جنگ شروع سو چې د انسانانو تر خیال او تصور لوړ دی. هغو کسانو چې دغه حالت یې لیدلی دی وایي په والله دغه 100 نفرو داسې جنگ کاوه چې هیڅ شی یې مخ ته نسوای درېدلی. په حوازن کې قتل او وژنه شروع کړه. دغه 100 نفره په هغه 100,000 نفرو کې قتل او وژنه کوي او هیڅوک یې هم مخ ته نسي درېدلی. په دغه وخت کې د جنگ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. هم جنگ کوي هم اداره. دا د چا په وسه پوره ده؟ دا کم همت او شجاعت دی چې 100 نفره دي د 100,000 په مقابل کې جنگیږي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او دغه شجاعت و. نو ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې به جنگ ډیر شدید سو موږ به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رجوع کول، ځکه موږ پوهېدو چې هغه علیه الصلاة والسلام د همت او شجاعت خاوند دی
نه تښتي او نه بیریږي. ورونو، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه قول یوازې د حنین د جنگ په باره کې نه دی، بلکې دا خبره عامه کړې ده چې په ټولو جنگو کې همیشه زموږ دغه حال و چې د جنگ د شدت په وخت کې مو رجوع ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته و. نو په دغه ورځ کې هم دغه 100 نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شجاعت او ثابته پاتې کېدو په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر شا جنگ کاوه. په دغه 100 نفرو کې 2 ښځې هم موجودې وې چې یوه یې ام عماره او بله ام سلیم وه چې د خپل خاوند ابو طلحه سره ملګرې وه. دغو ښځو جنگ نه کاوه مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ثابته پاته وې. د ام سلیم سره یو خنجر ورسره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې یا ام سلیم په دغه خنجر څه کوې؟ دی ویل که د مشرکانو څخه یو څوک رانږدې سو نس یې پورڅېرم. سبحان الله، نن ورځ نه ران تښتي مګر دغه ښځې ثابته پاته دي. بیا ام سلیم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اجازه راکوې چې دغه تښتېدلي کسان داسې ووژنم لکه ته چې هغه کسان وژنې چې جنگ در سره کوي. دوی څنګه تا په دغسې حال کې یوازې پرېږدي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا پرېږده. دا په دغه جنگ کې د مسلمانو ښځو ثبات و. په دغه ورځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اعلان هم وکړي که هر چا د کفارو څخه یو څوک ووژي او د هغه پر وژلو یې شاهدان درلوده، د وژل سوي سړي سامان د هغه دی. ابن اسحاق او نور د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یوازې ابو طلحه د حنین په ورځ د 100 نفرو کفارو سامان واخیستی، یعنی یوازې د 100 نفره کفار وژلي وه. تر هغه وروسته و انصارو ته ناره کول شروع سوه یا معشر الانصار یا معشر الانصار. اوس بیرته د مسلمانانو ډلې یوه پس له بلې څخه راګرځي او شدید جنگ شروع دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنگ ته وکتل او وی فرمایل اوس جنگ تود سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې څخه یو موټ شګې یا خاوره راپورته کړه او د کفارو مخان یې په وویشته. دغه یو موټ خاوره د کفارو د لشکر د هر فرد و سترګو ته ورسېده او ټوله د خپلو سترګو په مشلو مشغول سوه. او د دې طرفه د مسلمانانو حملې پر شروع دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل د محمد پر رب مې د قسم وي چې کفار مات سوه. هلته په حوازن کې داسې قتل او وژنه شروع دي چې د مالک ابن عوف هیڅ وزړه ته نه لویږي چې 100 نفرو دې داسې حال را باندې جوړ کړی وي. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه نصرت او بری، کومک او معجزه را نازل سوه چې هغه د آسمانه څخه د ملایکو نزول و. د آسمانه څخه ملایکې راکښته سوې. دا دوهم جنگ دی چې ملایکې ورته راکښته کیږي. پس له بدر څخه دغه یوازنی جنگ دی چې ملایکې پکښې راکښته سوې. په حدیث شریف کې راغلی دي چې مسلمانانو دغه ملایکې د یوې سیاهۍ په شکل ولیدې. وایي موږ په آسمان کې یوه سیاهي ولیده چې ومځکې ته راکښته سوه او په وادي حنین کې سره وپاشل سوه او بیا دغه سیاهي وموږ ته رانږدې سوه. ومو لیده چې تور غټ میږیان وه. صحابه کرام وایي چې موږ د دغه میږیانو د ډیروالي په سبب خپل کالي ځینې څنډل چې پر کالو مو ګرځېده. مسلمانانو فقط دغه حال ولیدی مګر کفارو بیا ولیده چې ډېر زیات خلق چې سپین کالي یې اغوستي دي او پر ابلکو آسانو سپاره دي او پر دوی وررهي دي. کفارو چې په هغه 100 نفرو څه نسوای کولی او اوس ویني چې دغه لوی لشکر او ډېرې ډلې پر دوی وررهي دي، په زړو یې بیره ننوته او په تېښته یې شروع وکړه. ملائکو په دغه جنگ کې جنگ او وهل نه دي کړي لکه په بدر کې چې یې کړي وه. دلته فقط دغه د دوی راتګ د کفارو په زړو بیره وردنه ایسته
او د جنگ د میدان څخه په تیښته سوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي: ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. یعنی خامخا الله جل جلاله ستاسې سره په ډیرو ځایو کې کومک کړی دی، خصوصا د حنین په ورځ کې کله چې ستاسې ډیروالی تاسې په تعجب کې واچولاست، نو هغه ډیروالی ستاسې څخه هیڅ شی ایسته نه کوي. یعنی د دشمن حملې یې نه در څخه وګرځولې او پر تاسې باندې مځکه تنګه سوه، سره د دې چې مځکه ډیره پراخه ده، بیا مو دشمن ته په داسې حال کې شاور وګرځول چې تښتېدلاست. ثم انزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. او بیا الله جل جلاله خپل سکون او اطمینان پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازل کی، او الله جل جلاله داسې لشکرې د ملائکو راولېږلې چې تاسې نه لیدلې، او عذاب یې ورکوي و هغه کسانو ته چې کافران سوي وه، او همدغه عذاب د کافرانو سزا ده. د حوازن لشکر د مکې مکرمې د شمال شرق د طرفه راغلی و، او مسلمانان د دوی په جنوب غرب کې واقع وه. اوس د حوازن لشکر پر 3 طرفه تښتي، ځینې یې و طایف ته ځي، ځینې یې و نخله ته ځي، او ځینې یې و وادي اوطاس ته ځي. نو هغه کسان چې و اوطاس ته تښتېده په هغو پسې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه ډله ولېږل چې مشر یې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه. د مسلمانانو د دغه ډلې او د کفارو په مابین کې یو څه لږ جنگ وسو چې کفارو سخته ماته وخوړه، خو په دې جنگ کې ابو عامر الاشعري رضی الله تعالی عنه شهید سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه بله ډله په هغه کفارو پسې ولېږل چې د نخله و طرف ته تښتېده، چې په دغه تښتېدلو خلقو کې یو هم درید ابن الصمه و. هغه سپینږیری او ړوند د جاهلیت لوی پهلوان. دغه درید د مسلمانانو څخه یوه ځوان ونیوی چې د دغه ځوان عمر 14 کاله و، او نوم یې ربیعه ابن رفیع الاسلمي و. درید په کجاوه کې سپور و، او مسلمان فکر وکړي چې ښځه ده، غواړي چې په بندیانو کې یې بوځي، نو یې اوښ تر مهار ونیوی او کش یې کړي. درید ابن الصمه پر غږ کړه: اوښ چیرې بیایه؟ ځوان پوه سو چې په دې کجاوه کې سړی دی، نو یې اوښ چوکی. درید بېغمه ناست دی، ضعیفه سړی دی، 160 کاله عمر دی، دی په خپله نور ژوند او عمر نه غواړي. ربیعه بیا ځوان او بیا تجربه دی، د اول وار دپاره په جنگ کې ګډون کوي، حتی په توره سره یې د وهلو طریقه هم پوره نه ده زده. توره یې پورته کړه، درید یې پر اوږه په وواهه. څرنګه چې د درید هډوکي زاړه هډونه وه او غوښه یې هم نه درلوده، تورې تاثیر نه پر وکړي. د 160 کلو وچ هډونه دي، او عمر یې هم په جنګو کې تیر سوی دی، دې وار یې هیڅ تاثیر نه پر وکړي. درید وخندل او ویل: ای وراره، نوم دې څه شي دی؟ ځوان ویل: ربیعه ابن رفیع الاسلمي. درید ویل: یا ربیعه، ما ستاسې د ښځو څخه دفاع کړې ده، مګر بیا هم راسه چې د وهلو طریقه در وښیم. که ته غواړې چې څوک ووهې، پر هډوکي یې مه وهه، هډوکی نه ماتېږي. د وهلو ځای دغه دی، د سر او اوږو په مابین کې. خپل مغزي ته یې لاس ونیوی، اوس د وهلو ځای ورښیي، او ویل: دغه ستا توره بېکاره ده، ورسه هغه زما توره راواخله، د زین په شا کې پرته ده. ربیعه هم هغه د درید توره راوړه. درید ویل: پر دغه ځای مې ووهه. بیا نو ولاړ مور دې خبره که چې ما درید ووژي، ما همیشه د هغو څخه دفاع کړې ده. ربیعه هم توره واخیسته، څرنګه چې درید ورښولې وه هغسې یې ووهه او ویې وژي. ربیعه پس له جنګه و خپلې مور ته دغه قصه وکړه. مور یې وژړل
او ویل چې ده درته وویل چې ما ستا د ښځو څخه همیشه دفاع کول تا څنګه وژي؟ ربیعه ویل نه زه د ده په قصه خبر وم او نه د ده په خبرو پوه سوم چې دی څه وایي. مور یې ورته وویل د جاهلیت په وختو کې زه، زما مور او زما خویندې بندیانې ونیول سو او هغه څوک چې موږ یې خلاص او ایله کړو هغه دغه درید ابن سمه و، ده وساتلو. ربیعه ویل زه څه خبر وم؟ که زه په دغه قصه خبر وای ما به نه وای وژلی. مقصد دا چې د درید ابن سمه آخري حال دغه و چې درته بیان سو. اوس چې دغه 100 نفره مسلمانان پر 100,000 کفارو غالبه او کامیابه سوه، د مسلمانانو د لشکر هغه نور تښتېدلي نفر لا تر اوسه نه دي راغلي. هغه بیا ډېر وروسته هغه وخت راغله چې دغه 100 نفرو په میدان جنگ کې غنیمتونه ټولول. مقصد دا چې و دغه 100,000 نفرو ته چې یې ماته او شکست ورکړي هغه فقط دغه 100 نفره وه. دا د الله جل جلاله قدرت و چې د حنین په ورځ ښکاره سو. کم وخت چې بیا کفارو شکست وخوړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 100 نفره امر کړه چې اوس غنیمتونه پرېږدي، په کفارو پسې وررهیسئ، هغه تعقیب کړئ. دغه خبر چې کفار مات سوه په کراره و هغه نورو تښتېدلو مسلمانانو ته ورسېدی. نو هغو هم په بیرته راګرځېدو شروع وکړه. په دغه وخت کې چې مسلمانان کفار تعقیبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې خالد ابن ولید چیرې دی؟ پسې وګورئ او پیدا یې کړئ. په دغه وخت کې چې اصحاب کرام په خالد رضی الله تعالی عنه پسې ګرځي د کفارو مشر او عمومي قومندان مالک ابن عوف و هغه ځای ته وررهیدی چې هلته د ده مات سوی لشکر سره یو ځای کیږي. هلته ورغلی غواړي چې خپل لشکر بیرته سره یو ځای او منظم کړي او بیا د حملې دپاره راوګرځي. په ده پسې د مسلمانانو څخه هغه د بني سلیم د قبیلې 2 نفره وررهي سوه. مسلمانان لا تر اوسه ټول نه دي سره یو ځای سوي، شمېر یې اوس هم لږ دی. هلته مالک ابن عوف د خپل لشکر ډېر نفر سره یو ځای کړه، غواړي چې د حملې دپاره بیا راوګرځي، خو ویلې ده چې د بني سلیم قبیله ورته ولاړه ده. مالک ابن عوف پوښتنه وکړه چې دا څوک او کومه قبیله ده؟ ورته وویل سوه چې دا د بني سلیم قبیله ده. ورونو په هغه وختو کې هرې قبیلې خپله اسلحه او تورې پر یوه خاص ډول ایښولې چې په دغه به پیژندل کېده چې دا فلانۍ قبیله ده. دغه د بني سلیم قبیلې خپلې نیزې د اسانو پر سرو ایښولې، په دغه پیژندل کېده. نو مالک ابن عوف چې پوښتنه وکړه چې دا څوک دی چې زموږ مخ ته ودرېده؟ ویل دا بني سلیم دی. ویل د دوی څخه مه بیریږئ، ځانونه تیار کړئ. مالک ابن عوف د 2م وار دپاره و حنین ته نږدې ډېر لشکر سره یو ځای کړي او د مسلمانانو لشکر هم دلته سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې انصار د مالک ابن عوف پر طرف وررهي سوه چې هغو بیا نیزې د ځانو تر شا پر اسانو ایښولې. مالک پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ ورته وویل سوه چې دا د یثرب څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. ویل د دوی څخه هم مه بیریږئ. بیا هم مالک د نور لشکر په یو ځای کولو او ترتیبولو مشغوله سو چې د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ مالک ویني چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لشکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه یې تړلې ده څوک دی؟ ویل دا زبیر ابن العوام دی. مالک ویل در تښتئ. چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لشکر یې نه کوي پوره چې مالک ابن عوف او ملګري یې بیا په تیښته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنه د نامه او راتګ څخه وبېرېده او طائف ته وتښتېده. مګر په خپله مالک ابن عوف په طائف کې یوې منطقې ته وتښتېدی چې لیه ورته ویل کیږي او هلته یوه قلعه درلوده. نو په لیه کې و خپلې قلعه ته ورغلی
د حوازن او ثقیف لشکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مګر څرنګه چې د حوازن د لشکر شمیر او تعداد ډیر زیات وو او دوی فقط د خپلو ځانو په خلاصولو مشغوله وه، د ښځو او کوچنیانو مالو او حیواناتو وتښتولو ته نه سوه فارغه او نه هغو په خپله وکولی سوای چې وتښتي. نو ټول د جنگ پر میدان پاته سوه، ښځې او کوچنیان، پسونه او اوښان ټول پاته سوه، فقط نرانو یې وکولی سوای چې وتښتي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پیدا کړي چې ټوله بدن یې په زخمو ډک دی او وینې ځینې بهیږي. هلته یو اوښ چوک و، دی رضی الله تعالی عنه ورته ناست دی، پر هغه تکیه کړې ده. څرنګه چې ډېره وینه ځینې تللې وه، د ضعفه څخه یې هېڅ حرکت نه سوای کولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه حال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي ځینې وکشه او پر زخمو یې ورتوکي او لاس پر تېروي، څو ټوله زخمونه یې په دغه لحظه جوړ سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ولاړ سه یا خالد او په کفارو پسې ولاړ سه، تعقیب یې که او ویې شړه. هغه خالد رضی الله تعالی عنه چې څو لحظې د مخه پر هغه حال و چې حرکت یې نه سوای کولی، اوس پر آس سپور سو او په کفارو پسې ورهي سو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه بله معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنه ښکاره سوه. د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ښځه ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وژلې وه او خلق پر راټول وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې څه پیښه ده؟ خلق ویل یوه ښځه ده چې خالد ابن ولید وژلې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینو هغه نفرو ته چې د ده علیه الصلاة وسلام سره ملګري وه وویل په خالد پسې ځان ورورسوئ او ورته ووایاست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د دې څخه منع کوي چې کوچنی، ښځه او نوکر ووژني. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره د جنگ پر میدان کامیابه او مسلط سو. غنیمتونه راټولوي. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره وه: 8,000 ښځې بې له کوچنیانو، 40,000 اوښان او تر 40,000 زیات پسونه، 4,000 اوقیه سپین زر. مالک ابن عوف دا شیان د دې دپاره راوړي او راوستلي وه چې لښکر یې شکست ونه خوري. مګر د درید ابن صمه خبره صحیح وه چې ویل مات سوی لښکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پروا نه لري. نو د حوازن ټوله مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه دې جعرانې ته یوړه سي او هلته یې سره یو ځای کړي. جعرانه و مکې مکرمې ته نږدې د یوه ځای نوم دی. نو ټوله انسانان او حیوانان هلته بوتله سوه او مالونه هم هلته یوړه سوه. د مخه تر دې چې انسانان او حیوانات جعرانې ته بوتله سي، د بندیانو څخه یوه ښځه نارې وهي. یوه سپین سرې ښځه ده چې تقریبا 80 کاله عمر دی، نارې وهي او وایي ما پرېږدئ، زه ستاسې د نبي خور یم، زه ستاسې د ملګري خور یم. صحابه کرام وویل زموږ ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خور نه لري، موږ د هغه د خور نه دي اورېدلي، خو ښځه ټینګه ده، وایي ما ورولئ. د دې د ډیرو زارویو په سبب یې د بندیانو د ځایه راوایسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وروستل او ویل یا رسول الله دغه ښځه دعوه کوي چې زه ستا خور یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ښځې ته وویل څوک یې؟ ویل شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه لور. دغه شیما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی یا د تیرودلو خور وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوچنی او په بني سعد کې و، د دغه شیما عمر 7 کاله و او دې د خپلې مور سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روزنه کول او دې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شا او غیږ کې ګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه و پیژنده
او شاید هر ښځه دغه دعوه وکړي چې زه ستا خور یم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څه علامه او نښاني لرې چې هغه دا ثابته کړي چې ته زما خور یې؟ شیما ویل نښاني زما پر اوږه ستا غاښ دی، کم وخت چې ما ته په شا ګرځولې پر اوږه دې غاښ راولګاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل صدقته، چې دغه دې هم په یاد دی او راته ودې ویل نو ته شیما او زما خور یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل پټو ورته اوار کړي او دا یې پر کښېنول، د دې عزت یې وکړي، هدیې او تحفې یې ورکړې او دا هم مسلمانه سوه. شیما د بني سعد د قبیلې وه. خلقو چې ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خور د بني سعد د قبیلې څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بني سعد د قبیلې څخه وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره یې ایله کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل زما سره ځې او که بیرته خپل قوم ته ځې؟ څرنګه چې شیما سپین سرې وه، د خپل قوم او قبیلې سره یې عادت درلودی، ویل خپل قوم ته ځم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم شیما رضی الله تعالی عنها ته تحفې او هدیې ورکړې او دا خپل قوم ته باعزته او مسلمانه ولاړ. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رضعي خور شیما بنت الحارث قصه وه چې د حلیمه سعدیه لور وه. اوس د سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه و قصې ته راسي. کم وخت چې د حوازن قبیلې ماته او شکست وخوړی، ټوله نفر یې پر دې نسوه کامیابه چې وتښتي. هو ډېر نفر یې طائف ته ولاړه، ځینې یې سره وپاشل سوه او ځینې یې بندیان ونیول سوه، چې د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمي و چې د اهل طائف څخه و. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت په ورځ په رسول الله صلی الله علیه و وسلم پسې و او غوښته چې د قریشو د انعام اخیستلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم ونیسي. دغه سراقه هم بندي ونیول سو. ده ویل ما پرېږدئ، زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک را سره دی چې په هغه لیک یې ما ته امان را کړی دی. سبحان الله. دغه الهي کارو ته وګورئ. د نن ورځې څخه یې 8 کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه د خپل ځان دپاره د امان لیک اخیستی و او نن د هغه لیک ثمره خوري. صحابه کرام وویل هغه د امان لیک کومه دی او چیرې دی؟ سراقه ویل زما سره دی او اوس به د ښکاره کم. نو یې لیک راویستی چې د اوښ د اوږې پر هډوکې لیکل سوی و. هغه برداره لکه پنجه نازک هډوکی. څرنګه چې په پخوا کې کاغذ نه و نو پر پوستو او دغسې هډوکو یې نوشتې کولې. دغه لیک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیکلی و او په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت په ورځ و سراقه ابن مالک ته امان ورکړی و. نو یې سراقه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوستی او ویل یا رسول الله دغه نفر وایي چې ستا د طرفه د امان لیک لرم، آیا رښتیا دغه لیک ستا د طرفه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، نن د وفا ورځ ده، نن د وفا ورځ ده، ایله کوي. نو سراقه د هغه لیک په واسطه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورلیکلی و خلاص او ایله سو. پس له 8 کاله یې پر هغه خپله وعده وفا ورسره وکړه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د غنیمتو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر په جعرانه کې ډېر لوی ځای جوړ کړه سو او ډېره لو پیره پر ودرول سوه، ځکه 8,000 یوازې ښځې دي، پسونه، اوښان، زر تر حساب تیر. نو یې د لښکر ډېر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرره کړه او د پیردارانو مشر یا قومندان یې مسعود ابن عمرو الغفاري مقرره کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غنیمتونه تر هغو نه وویشل تر څو چې د طائف د محاصرې څخه فارغ سو او ویې فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو دلته وي چې بیا زه تصرف پکښې کوم.
په دغه وخت کې چې مسلمانانو غنیمتونه ټول کړه، د مسلمانانو قواوي او لشکر د کفارو د تعقیب د طرفه بیرته راتله او سره یوځای کېده، ځکه غنیمتونه ټول سوه او جنگ خلاص سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ټول لشکر سره یوځای او منظم کړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هم د کفارو د تعقیب څخه فارغ سوه او راغله. بیا نو د طائف محاصره شروع سوه. دغه د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاته حصه ده، که څه هم ځینې علما دغه د طائف محاصره او جنگ بله غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمیله او پوره کېده دي. او دغه غزا په دې سبب پیښه سوه چې د هوازن او ثقیف تښتېدلي خلک د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د حنین د جنگ څخه فارغ سو او غنیمتونه په جعرانه کې سره یو ځای کړه او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم سو، د خپل لشکر سره یې د طائف پر طرف حرکت وکړي. د لشکر د مقدمه قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی. دا پس له هغه څخه چې الله جل جلاله یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه زخمونه ورجوړ کړه. د مسلمانانو لشکر و طائف ته ورسېدی، مګر د طائف خلق کم وخت چې د حنین څخه وتښتېده نو یې په طائف کې خپلې قلاوې ټینګې کړې، اسلحه یې سره یو ځای کړه، خواړه او ارتزاقي مواد یې سره جمع کړه چې په دې ډول سره یې د محاصرې دپاره آمادګي ونیول. د مسلمانانو لشکر د طائف قلاوې محاصره کړې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل طائف سره خبرې وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزیه قبول کړي یا جنگ در سره کوو. نو یې یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنه د خبرو دپاره ورولېږي. یزید رضی الله تعالی عنه هم د هغو د قلاوو و طرف ته ورنږدې سو او ویل ما لره امان سته درتلای سم؟ هغو ویل هو په امان یې. یزید رضی الله تعالی عنه ښه ورده سو، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورورسوي. چې ښه ورنږدې سو اهل طائف د هغه طرفه څخه په غوښو وویشتی او شهید یې کړي رضی الله تعالی عنه. او د ده قاتل هم هذیل ابن ابي صلت و. یزید رضی الله تعالی عنه قاصد او سفیر و. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وژل کیږي، مګر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام څخه منکره او د مسلمانانو دشمنان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دغه خلق پر جنگ ټینګ دي او نه غواړي چې خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه د هجوم او حمله دپاره آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي، هغه د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل هذیل ابن ابي صلت د قلا څخه راووتی. غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. پر آس سپور دی، بېغمه دی، د ده په فکر هر وخت چې وغواړي په ځغستا بیرته قلا ته ننوتلی سي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ولیدی. یعقوب د هغه وژل سوي یزید رضی الله تعالی عنه ورور دی. د شا د طرفه ورغلی او ځان یې قلا ته ورنږدې کړي او بیا یې پر دغه قاتل هذیل د شا د طرفه حمله وکړه. هذیل وارخطا سو، د مخ و طرف ته یې وځغستل. مخ ته د مسلمانانو لشکر و، هغو ونیوی. اوس نو د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل د مسلمانانو سره بندي دی. دغه هذیل د هغه مشهور شاعر امیه ابن ابي صلت ورور دی، کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي دی باید د خپل حکمت او پوهی په سبب مسلمان سوی وای. هذیل اوس بندي دی. یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه هذیل زما د ورور قاتل دی او دا هغه خائن دی چې قاصد یې ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، غاړه یې ور ووهه. نو یې هذیل ابن ابي صلت ووژي، ځکه
د لوی خیانت کړی و. بیا نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړه او پر قلا یې حمله وکړه. غواړي چې د یوې لارې ورننوځي، مګر اهل طائف په غشو ویشتل او د قلا څخه یې لرې کړه. ډېر غش یې پر واورول، ډېر صحابه کرام یې زخمیان کړه چې مسلمانانو هغه خپله حمله نه کړه پوره او پر شاتګ ته مجبوره سوه. وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یو څو کارو سره امر وکړي. اول، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د طائف عمریانو ته دا اعلان وسو: هر مریی چې د قلا څخه راووځي او موږ ته راسي هغه حر او آزاد دی. د دغه اعلان په سبب 23 نفر مریانو په هره طریقه سره چې و خپل ځانونه د مسلمانانو و لښکر ته ورسول، چې په دې جمله کې ابو بکره هم و. ابو بکره یو مریی و چې د قلا و دیواله ته وختي او د هغه ځای څخه د یوې غرغړې په واسطه د قلا د دیواله څخه لاندې مځکې ته راکښته سو او مسلمانانو ته یې ځان ورساوه. غرغړه هغه ګردۍ ارغړۍ ده چې د ساحانو څخه اوبه په راکښل کیږي. په هغه وختو کې هم دغسې ارغړۍ د اوبو او نورو درنو شیانو د پورته کولو دپاره استعمالېدې او دغه ارغړۍ ته په عربي کې بکره ویل کیږي. څرنګه چې دغه مریی د دغه ارغړۍ په کومک راکښته سو، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دغه مریی د دغې ورځې څخه د ابو بکره نوم کښېښاوه. او بل د هغو کارو څخه دا و چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او کنجداره اوسپنې وپاشل سوې. د طائف د قلاو پر شاوخوا یې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشلې. دا د دې دپاره چې اهل طائف پر بله خوا ونه تښتي، ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوښانو او آسانو په پښو ننوتلې. اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه وه. د اوس مینونه هم د دغسې مقصد دپاره استعمالیږي. نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل سوه. فقط هغه طرف یې خالي پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لښکر پروت و. هغه هم د دې دپاره چې مسلمانان حمله پر وکولی سي، چې په دې ډول سره اهل طائف په لښکر او مینو محاصره سوه. دوهم وار بیا مسلمانانو حمله پر وکړه. دوهمه حمله یې هم د هغه غشو د ویشتلو په سبب ناکامه سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د جنگ د یو سیاست پر قسم چې دشمن و تسلیمېدو ته مجبوره کړي امر وکړي چې باغونه یې ورقطعه کړي او ورویسوځي. طائف د انګورو ډېر باغونه درلوده، ویل دغه درخت یې ورقطعه کړي. صحابه کرامو د باغو په قطعه کولو شروع وکړه. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومېدی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نفر راولېږي. ورونو، دا هغه عبد یالیل دی که ستاسې په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت دپاره ورغلی او د طائف د هغه اول نفر سره چې یې ولیده هغه دغه عبد یالیل و. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعوت یې وررد کړي او بیا یې مریان او هلکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ډبرو وولي. اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه و. او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقیف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي و. مګر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نه و، اردن ته تللی و او په جرش کې و. هلته یې د ځینو جنگي مشین آلاتو چې منجنیق او دبابات ورته ویل کېده جوړول زده کول، چې دغه شیان د هغه وخت ثقیله اسلحه وه او اهل طائف پر مسلمانانو د حملې نیت او اراده درلوده. غوښته یې چې دغه ثقیله اسلحه ورته برابره کړي. نو دغه عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقیله اسلحې د جوړولو د زده کړې دپاره شام ته تللی و. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښې سوې. عروه ابن مسعود نسته او مالک ابن عوف هم په وادي لیه کې دی. نو د طائف مشرتوب و عبد یالیل ته ورپاته و. دغه عبد یالیل و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نفر ورولېږي، ویل یا محمد
صلی الله علیه و آله وسلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیاب سواست هغه ستاسې دي، او که موږ کامیاب سوو د الله او صله رحمي په خاطر یې راپرېږده. د باغو په قطعه کولو کې ستاسې څه فایده ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هم باغونه ورپرېښول. دلته ځینې کارونه د عیینه ابن حسن څخه ښکاره سوه. هغه عیینه چې د غطفان رئیس و او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احمق مطاع نوم پر ایښی و او په وروسته کې مسلمان سو. خو د ده اسلام هم د غنیمتو دپاره و او د مکې مکرمې فتح ته هم د غنیمت دپاره راغلی و. اوس طائف ته هم په دغه مقصد راغلی دی. دغه عیینه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اجازه راکه چې زه خبرې ورسره وکم او ما وژلی هم نسی، ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه چې هو ورسه خبرې ورسره وکړه. عیینه ابن حسن و اهل طائف ته ورغلی. اول یې امان وغوښتی، امان ورکول سو او دی هلته دننه و قلا ته ورغلی. د طائف مشران ورته راټول سوه. ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ده ورته ویل خبر دا دی چې زموږ لښکر ضعیفه دی، د جنگ طاقت نه لري. تاسې نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سوه؟ ورته ټینګ سئ او صبر وکئ. په تاسې هیڅ نسي کولی. تاسې په قلاو کې یاست. مسلمانان ستاسې سره د جنگ کولو طاقت نه لري. پام کوئ چې تسلیم نسئ. سبحان الله، دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی او خبرې ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړي چې نه به تسلیمیږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې وه چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حسن لطفا فتا واړوه. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړي چې نه به تسلیمیږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې وه چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حسن ورغلی او دا خبرې یې ورته وکړې نو یې بالکل تسلیمېده رد کړه او د جنگ نیت یې وکړي. عیینه ابن حسن بیرته و مسلمانانو ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ها کومې نتیجې ته ورسېدې؟ عیینه ویل یا رسول الله ومې بیرون، ستا او ستا د لښکر قوت مې ورته بیان کړي. ورته ومې ویل چې تاسې څوک یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره جنګیږئ. خیبر په هغه اسلحه او هغه قلاو نسو ورته ټینګ. تاسې ورته ټینګېدلی سئ، تسلیم سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغسې دې ورته وویل؟ ده ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا، بلکې تا داسې او داسې ورته وویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او توره یې پورته کړه. ویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه یې ورپرېږم، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر، بیا به خلق وایي چې محمد خپل ملګري وژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو. هغه هم دغه حال نسوای زغملی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی و کفارو ته د زړه ډاډ ورکړي او هغه دې د مسلمانانو و جنگ ته تشویق کړي. ویل یا عیینه داسې کارونه کوې او داسې درواغ وایې؟ حال دا چې ته شاهدي ادا کوې چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. آیا دا د مسلمان کار دی؟ عیینه په عذر او زاروی شروع وکړه. ویل بخښنه غواړم، زه ضعیفه یم، بیا داسې نه کوم، خطا وتم، عذرونه کوي. ورونو دغسې معلومات زموږ او ستاسې دپاره درس او عبرت دی. اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغسې ضعیف الایمانه او منافق مزاجه انسانانو څخه نه خالي کیږي. دا عهد نبوي و او دغسې اشخاص پکښې پیدا کېده، خو بیا هم هلته الهي وحي نازلېده او دغسې اشخاص لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول یا عیینه ابن حسن او داسې نور پکښې رسوا کېده. اوس خو وحي نسته او د زړو مالک الله جل جلاله دی،
نو ویښ او بیداره اوسئ، په اشخاصو او د هغو په نظریاتو پسې مه ګرځئ. د خپل ځان پیشوا او مقتدا کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه غوره اصحاب وګرځوئ، نو به مو د جنت د داخلېدو امید پر ځای وي. په پوره ډول سره ځانونه د واقعي اسلام په احکامو خبر کړئ، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او احادیثو ځان خبر کړئ او عمل په وکړئ. خو متاسفانه نن ورځ داسې شیطان صفته مسلمانان هم پیدا سوي دي چې د کلام الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معناو ته هم د خپل شیطانی مقصد حاصلولو دپاره تغییر ورکوي، دپاره د دې چې د دغه کسانو په دام کې ونه لویږي. فقط د پخوانیو علماو پر تفاسیرو او د احادیثو د کتابو پر شروحو اعتماد کوي. خیر، اهل طائف د خپلو قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانانو څو واره د حملې کوښښونه وکړه، خو هغه هم د اهل طائف د غشو په سبب نسوای ور د مخه کېدلی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ورووتی او د قلاوه مخته ورته ګرځي، د پهلوانۍ حرکتونه ورته کوي، د طائف و مشرانو ته ورنارې کي چې څوک جنگ او مبارزه راسره کوي، خو د هاخوا هیڅوک نه ورته راوځي. خالد رضی الله تعالی عنه د قلا پر شاوخوا ورته ګرځي، د خپل همت او غیرت او بیا د دوی د بې غیرتۍ خبرې ورته کوي چې ګوند یو څوک راوځي، او بیا ورته وایي چې څوک مبارزه راسره کوي، بیا هم څوک نه ورته راوځي. دی رضی الله تعالی عنه بیا هم نارې وروهي، خو آخر عبد یالیل ورته راږغ کړه، ویل یا خالد که یو کال پر دغه ځای ودرېږې په والله که څوک در ووځي. خالد رضی الله تعالی عنه هم بیرته راغلی، حتی د مبارزې دپاره څوک نه راوځي. بیا نو مسلمانانو د بابا جوړه کړه، هغه چې په خیبر کې لیدلې او استعمال کړې وه، او هلته مو درته ویلي وه چې د بابا یوه لو زینه ده چې د لرګي عربې لري او په څو نفرو پرې وهل کېږي، د مخ د خوا په څرمونو او پوستو پټه ده، د دې دپاره که دښمن په غوښو ویشته غشي په هغه څرمونو کې بندېږي، او هغه څوک چې پر دغه زینه وي و هغه ته نه ورسېږي. دغه څرمنې او پوستونه یې بیا په اوبو لندول، ځکه که په اور هم وویشتل سي بیا هم دغه پوستونه اور نه اخلي. نو مسلمانانو دغه د بابا جوړه کړه او 100 نفره اصحاب کرام د دغه د بابې تر شا دي او پورې وهي، غواړي چې دغه زینه د قلا و دیواله ته ورورسوي او هلته یې ورته کښېږدي، پر وروخیږي او قلا ته ورواوړي. اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقیله اسلحه شروع وکړه، ځکه دا د هغه وخت لو او درنه اسلحه وه. واقعا هم دغه د بابا د طائف و قلا ته ورنږدې سوه. د اهل طائف سره بیا یوه بله اسلحه موجوده وه، لکه کوچنی منجنیق چې ډبرې یې په ویشتلې، هغو بیا دغه اسلحه ورته کښېښول او دغه د مسلمانانو د بابا په لویو لویو ډبرو ولي، په غوښو یې نه ولي، ځکه غشي تاثیر نه پر کوي، بلکې په ډبرو یې ولي. په دغه ډبرو دا د بابا ماته سوه، ځکه دغه د بابا د پخوا څخه مضبوطه نه وه جوړه سوې، دا لته یې په رسیانو سره بنده کړې وه، د کار چلولو دپاره موقتي شی و. نو د بابا ماته سوه او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړي، حتی څو نفره یې زخمیان هم کړه. مسلمانان بیرته پر شا ولاړه او دغه حمله هم ناکامه سوه. دغه د طائف محاصرې د 20 ورځو په شاوخوا کې دوام وکړي. د مسلمانانو د طرفه دغه حملې او کوښښونه پرله پسې جاري دي چې وقلا ته ورننوځي، خو ټوله کوښښونه یې بې فایدې وه. یوه بله ورځ بیا مسلمانانو حمله وکړه چې هغه هم بې فایدې سوه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول حمله پر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابا بکر ان الله لم یأذن لی بفتحها، یعنی یا ابا بکر الله جل جلاله د طائف د فتح اجازه نکړه، او دغه د طائف فتح الله جل جلاله تر دغه د مخه په خپل کتاب کې ذکر کړی و
چې د سورة الفتح په 21 نمبر آیات کې فرمایي واخرى لم تقدروا عليها، یعنی یو بل ځای شته چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري، چې ډېر مفسرین یې دغه د طائف فتح بولي. الله جل جلاله دغسې مقدره کړې وه چې اوس یې نسي فتح کولی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده ویل یا رسول الله و خلقو ته د کوچ او بارېدو اجازه ورکو، یعنی په بارېدو یې امر کو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هو، ځکه وحی نازلې سوي وې چې نیسئ فتح کولی. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خیمې څخه راووتی چې خلق په بارېدو سره امر کړي، ویلې ده چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن الثقفي په مابین کې یو تود بحث یا سوال او جواب شروع دی. ابو المحجن الثقفي چې د قلا پر بام ولاړ دی او عمر رضی الله تعالی عنه پر مځکه ولاړ دی، په لوړ آواز او نارو یو د بل سره خبرې کوي. ابو المحجن ورته وایي تاسې څوک یاست؟ ستاسې جنگ نه دی زده، تاسې د جنگ خلق نه یاست. عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وایي تاسې لکه کربوړي په غار کې پټ یاست، چیرې به راڅخه ولاړ سئ؟ قسم په الله یو کال به درته ولاړ یو تر څو وراوتلو ته مجبوره سئ. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتی چې خلق په بارېدو امر کړي، او دلته د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن په مابین کې دغه سوال او جواب شروع دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واورېده چې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي والله یو کال به دلته انتظار درته وباسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل داسې مه وایه یا عمر، الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي تا دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه واورېده؟ ویل هو. ویل نو باریږو؟ ویل هو. نو داسې امر وسو چې ویل سبا باریږو. د بارېدو امر چې نشر سو، ځینې ځوانان د جهاد شوقان، هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي وه او پر هغه خپله تېښته غمجن وه و خپلو ځانو ته یې قهر راغلی و، اوس غواړي چې د ثقیف او حوازن څخه خپله بدله او انتقام واخلي. نو ویل موږ نه باریږو څو طائف فتح نکو. ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله طائف مو نه دی فتح کړی او ځو موږ جنګ ورسره کوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. دوی ټینګ وه ویل ته مو تجربه که یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ښه دی ورسې حمله پر وکړه. هغه پر جوش راغلي ځوانان سره یو ځای سوه او د طائف پر قلا یې ډېره شدیده حمله وکړه. د هغه طرفه څخه په غشو ویشتل کېده، دونه غش یې پر واورول چې ټوله یې زخمیان کړه، یو هم بې زخمه نسو پاته، بیرته ټوله زخمیان راغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ان شاء الله سبا باریږو. خلق هم په دغه فیصله خوشحاله وه او هیچا هیڅ ونه ویل. خلق د بارېدو دپاره د سامان په تړلو مشغوله سوه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ځان سره په تبسم خندل. په سهار کې مسلمانان رابار سوه او طائف نسو فتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکړي او رهیسو، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون. په لار کې بیا ځینې هغه اصحاب کرام چې زړه یې درد کړی و چې طائف ولې نسو فتحه، ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وثقفت شراوک. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نبی الرحمه وفرمایل اللهم اهدی ثقیفا واتی بهم، یعنی الهی وثقف ته هدایت وکې او مسلمانان یې راولې. د شراب په عوض کې دعا ورته وکړه او واقعا هم لږ موده وروسته الله جل جلاله وثقف ته هدایت وکړي او د دوی ډله په مدینه منوره کې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته
د اسلام د اعلانولو د پاره ورغله او اسلام ته داخل سوه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د محاصره پرېښول نو جعرانې ته ولاړ. جعرانه هغه ځای دی چې د حنین غنیمتونه پکښې یوځای سوي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په جعرانه کې اوسیږي او غنیمتونه نه تقسیموي. انتظار کوي چې شاید د ثقیف او حوازن خلق راسي او مسلمانان سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي او یا لږ تر لږه د دغه خپلو ښځو او کوچنیانو طلب وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 15 ورځو په شاوخوا کې دلته د دوی د راتګ انتظار وکړي چې ګوندې یو څوک راسي، خو بیا هم د ثقیف او حوازن د طرفه څخه هیڅوک نه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شوال پر 6مه د مکې مکرمې څخه راوتلی و. د شوال میاشت پای ته ورسېده، حتی ذوالقعده هم پر خلاصېدو ده. تقریبا 2 میاشتې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار د خپلو ښځو او اولادو دپاره هم نه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې غنیمتونه دې وویشل سي. ښځې، کوچنیان، زر، اوښان، پسونه دا ټول ویشل کیږي. تقسیم یې اول و هغو کسانو ته ورشروع کوي چې په عربي کې مؤلفه قلوبهم ورته ویل کیږي. مؤلفه قلوبهم څوک دي؟ د عربو اشراف او رئیسان دي، هغه چې نوی ایمان راوړی دي، تازه مسلمانان سوي دي، خو اسلام یې تر اوسه ضعیفه دی، د تزلزل په حالت کې دي. دا امکانات یې سته چې د اسلام څخه واوړي. نو دغه غنیمتونه په دې سبب و هغو ته ورکول کیږي چې پر اسلام ټینګ سي او اسلام یې قوي سي، زړونه یې و اسلام ته راجذب سي. یا هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه و دوی ته هم په غنیمتو کې حصه ورکوي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډېره لو حصه ورکول سوه ابو سفیان و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله د دغه غنیمتو تقسیم کوي. نو اول نفر ابو سفیان و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل 100 اوښه ورکوي، د سرو او سپینو زرو 100 اوقیه ورکوي. دا ډېر زیات مال و. 100 اوښه پوره سرمایه وه. حتی نن ورځ هم 100 اوښه ډېر مال بلل کیږي. یو اوښ په څو دی؟ په 100 کې یې ضرب که. نو په هغه وختو کې به څونه زیات مال و. ابو سفیان ډېر خوشحاله سو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان پټو اوار کوي، د زرو 100 اوقیه یې پکښې ور واچولې. ابو سفیان ویل یا رسول الله، زما د زوی معاویه حصه. ویل د معاویه دپاره هم 100 اوښه او 100 اوقیه د زرو دي. د زرو دغه 100 اوقیه هم په هغه پټو کې ور واچول سوه. بیا یې ویل زما د زوی یزید حصه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه لره هم 100 اوښان او 100 اوقیه د زرو دي. دغه 100 اوقیه هم په هغه پټو کې ور واچول سوه. ابو سفیان چې اوس خپل پټو سره راټول کوي او غواړي چې په شایه کې نیسي پورته کولی، ډېر درانه وه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عطا او ورکړه وه. فکر وکړئ دا څونه زر وه چې یوازې ابو سفیان ته ورکول سوه، چې ابو سفیان یې په شا نسي وړلی یا یې په شا کولی نسي. نو ابو سفیان ویل کومک را سره وکړئ، راپورته یې کړئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا په خپله یوازې به پورته کوې او وړې. زورونه څو اوږه یې تر لاندې کړه او پورته یې کړه. د باره سره رهي سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب سره سر وښوراوه چې څنګه دغه مال او پیسې د انسان وزړه ته ننوځي. دا هغه اوله ورکړه او حصه وه. بیا یو حکیم ابن حزام ته 100 اوښه ورکړه. هغه 100 نور وغوښته، 100 یې نور هم پسې ورکړه. صفوان ابن امیه ته یې 100 اوښه ورکړه.
بیا یې سل ورکړه، بیا یې سل ورکړه. حارث ابن الحارث ابن کلده ته یې سل اوښه ورکړه. بیا یې عینه ابن حسن ته ورغږ کړه. دا هغه سړی دی چې هغه ټول مخالف کارونه یې کړي وه. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل و ده ته سل اوښه او سل اوقیه د زرو ورکوي، ده ته هم ورکول سوه. همدارنګه اقرا ابن حابس ته سل اوښه او سل اوقیه د زرو ورکول سوه. دغه رنګه و نورو مشرانو ته سل اوښه او سل اوقیه د زرو ورکول سوه، چې دغه خلق په کتابو کې د اهل المئین په نامه سره یادیږي. یعنی په دغه غنیمت کې یې په سوو حصه اخیستې ده. دغه رنګه و نورو مشرانو ته 50 څلوېښت اوښان ورکول سوه. حتی په خلقو کې دا خبره نشر سوه چې محمد صلی الله علیه و وسلم داسې ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کم وخت چې مشران خلاص وه، په نورو عامو خلقو یې شروع وکړه و هغو ته حصې او مالونه ورکول کیږي. په دغه وخت کې د عربو د نورو قبیلو څخه خلق را شروع سوه چې په دغه غذا کې اشتراک هم نه و کړی او مالونه غواړي. یو اعرابي راغلی، د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یې یو څه مال وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا وده ته ورکوي. خلقو ورته ویل واخله دغه پسونه یې ستا. ډېر پسونه وه. اعرابي ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم پسخند راوهې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل پسخند نه دی، ورسه بویزه. اعرابي هم ورغلی، پسونه بیایي، خو په دغه انتظار کې دی چې اوس به غږ را باندې وسي چې چیرې یې بیایه. یو څوک به مې منع کړي، خو هغه نه چا منع کوي نه څه ورته وویل. د پسونه رهي کړي دي او تر شا ګوري چې اوس به م یو څوک را وګرځوي، خو نه څوک سته او نه چا څه ورته وویل. څو خپل قوم ته ورسېدی او قوم ته نارې وروهي وایي ورسئ مسلمانان سئ، ورسئ مسلمانان سئ. محمد صلی الله علیه و وسلم د هغه چا ورکړه کوي چې د فقره څخه نه بیریږي. یعنی داسې ورکړه یې ده چې وځان ته هیڅ شی نه پرېږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یوه ورځ محتاج سم. ورونو، هر څوک چې هر څونه سخي هم وي د ځان د ضرورت دپاره یو څه مال راګرځوي یا اقلا د احتیاج د وخت فکر ورسره وي. مګر اعرابي وایي د محمد صلی الله علیه و وسلم سره د فقر څخه هیڅ بیره نسته. قوم چې دا د ده رمه او پسونه ولیده هغه هم مسلمانان سوه. دغه هغه د زړو را جذبول دي، مؤلفة القلوب، چې په دغه مالو یو اسلام ته را جذب کړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي. اعراب پر راټولیږي، څو چور او ازدحام جوړ سو، هر یو څه غواړي. حتی رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ډېر ازدحام په سبب د خپله ځایه څخه نسي ښورېدلی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپله ځایه څخه یو څه پر شا ولاړی. هلته بیا خلق پر راټول سوه او هر یو زور وهي، نارې وهي یا رسول الله ماته راکه ماته راکه. څو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په دغه پورې وهلو کې و یوې درختې ته ورساوه. د ډېر چور او پورې وهلو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لوړ د اوږو پټو یا په درخته پورې بند سو یا د خلقو د چور په سبب کشف سو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک بدن ښکاره سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نارې کړه ایها الناس ردوا علی ردائی ردوا علی ردائی. ای خلقو زما پټو راکئ زما پټو راکئ. په والله که زما سره د تهامې د درختو په شمېر حیوانات وي ټوله به در باندې تقسیم کم. تاسې به ما نه بخیل نه بې زړه او نه درواغجن ووینئ. یعنی زه نه بخیل یم او نه د فقر څخه بیریږم او نه درواغ وایم. په والله هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. هلته ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړ و. د هغه پر بوک یې لاس تېر کړي. د اوښ یو څه وړۍ په لاس ورغلې. هغه وړۍ یې په لاس کې پورته کړې او ویې فرمایل ای خلقو
په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو پر اندازه شی زما نه دی بې له خمسه څخه، یعنی 5مه حصه، او هغه خمس ټوله پر تاسې ویشم، ځان ته هیڅ شی نه پرېږدم. په دغه وخت کې یو اعرابي راغلی. اعرابي خو پیژنئ، هغه صحرایي عرب ته ویل کیږي کوم چې په خیمو او قبیلو کې اوسیږي. اعرابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کالي ونیوی او کالی یې په زوره کش کړي چې د دغه کشېدو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه سور داغ پاته سو. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ماته هم راکه او عدل وکه، قریش ظالم قوم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دې خبرې تحمل نسوای کولی، اجازه یې وغوښته چې دغه سړی ووژني، ځکه دغه خطاب یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر. او دغه اعرابي ته مالونه ورکړه او آخر یې ورته وویل راضي سوې؟ اعرابي ویل هو راضي یم. دا د خلقو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند معامله او ورکړه وه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په 5مه حصه کې و چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، او د غنیمتو هغه پاته 4 حصې پر لښکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشلو څخه فارغه سو، نو یې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه امر کوي چې نور غنیمتونه او خلق دې را حاضر سي، او بیا یې نو پاته غنیمتونه پر لښکر وویشل چې هر سړي ته 4 اوښه او 40 پسونه ور ورسېده، او هغه څوک چې آس به ورسره و هغه ته 12 اوښه 100 پسونه ور ورسېده. اوس به د امام غزالی رحمه الله قول درته رانقل کم. امام غزالی رحمه الله وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بنا وه، ځکه په دنیا کې ډېر داسې قومونه سته چې و حق ته په نس سره وروستل کیږي، نه په عقل سره. یعنی نس یې ورچاخ که نو یې حق ته وروله، لکه څرنګه چې حیوانات په یوه موټ شپیشتو سره خپلې لارې ته راوستل کیږي. دغه شپیشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان درپسې وي څو یې هغه د ده و کوټې ته په امن او امان ورولې. دغه رنګه ځینې انسانان و دې ته اړ او محتاج دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي تر څو د ایمان سره الفت پیدا کړي او ورته راجذب سي. ورونو و یوه شي ته متوجه سي، د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر 5 حصې ویشل کیږي، چې 5مې حصې ته یې خمس ویل کیږي، او د دغه خمس تصرف د وخت د امیر په لاس او اختیار کې دی. څرنګه چې لازمه بولي پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت دپاره تصرف پکښې کوي، او پاته سوې هغه 4 حصې هغه د لښکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته دغه ډېر مالونه ورکول، هغه ټوله د خمس څخه وه، او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې و، چې و دغه ورکړو ته عطیه یا عطیات ویل کیږي، او دغه عطیات چې تر خپلې حصې زیات یو امتیاز و، ټوله و قریشو یا د نورو عربي قبیلو و مشرانو یا اعرابو ته ورکول سوه. په دغه امتیازاتو کې په انصارو کې و هیڅ چاته هیڅ شی نه ورکول سو، او پاته د غنیمت نورې 4 حصې و خپلو حقدارانو ته که مهاجرین و که انصار او که د نورو قبیلو خلق و پر ټوله لښکر په صحیح تقسیم سره وویشل سوې، او هر چاته خپله حصه پوره ورکول سوه. مګر څرنګه چې په عطیاتو کې و انصارو ته هیڅ شی نه ورکول سو، نو د دوی په زړو کې یو څه خفګان پیدا سو، او په دغه باره کې خبرې کېدې. یوه د انصارو څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو موږ یې هیر کړو. بل بیا وویل
الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مغفرت وکړي. قریشو ته ورکوي او موږ پرېږدي. حال دا چې زموږ د ټولو څخه تر اوسه د دوی وینې څڅېږي. یعنې تر ننه موږ د دوی سره په جنګو کې ولاړ وو او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي. انصار په دغه شکایتو کې وه او د ننه په زړو کې خفه وه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپلو زړو کې په دغه کار خفه دي، ځکه و خپل قوم او د عربو و ټولو قبیلو ته دې لوی لوی عطیات ورکړه بې له انصارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل یا سعد ته په خپله په دغه باره کې څه وایه؟ سعد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو څه سته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل ټول انصار په یوه ځای کې سره یو ځای که چې ټوله یو ځای او پوره سوه بیا ماته خبر راکه. سعد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راووتی او ټول انصار یې په یوه ځای کې سره یو ځای کړه. په دغه جمله کې یو څو نفره د مهاجرینو هم راغله، هغو ته یې اجازه ورکړه او بیا نور مهاجرین راغله، هغه یې منع کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي وه چې بې له انصارو به بل څوک نه وي. کم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سوه او یو نفر یې هم نسو پاته، نو سعد رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصارو ټول نفر سره یو ځای سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دوی ته یې په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او بیا یې درود ووایه او ویې فرمایل یا معشر الانصار دا څه خبره ده چې ما ته ستاسې په باره کې راورسېده؟ دا چې ستاسې په زړو کې پر ما یو شی پیدا سوی دی، آیا زه و تاسې ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې په ګمراهي کې واست او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکړي؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسې سره پاشلي او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کړاست؟ هره جمله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي انصار په جواب کې ورته وایي مننه او احسان الله او رسول الله لره دی. یعنی هو دا د الله او رسول الله احسان دی، موږ یې منو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تصدیق کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا معشر الانصار آیا زما د خبرو جواب نه راکوئ؟ هغو ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله؟ مننه او احسان الله او رسول الله لره دی، څه ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که مو خوښه وای ویلي به مو وای او دغه ستاسې خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلي به مو وای ته و موږ ته په داسې حال کې راغلې چې خلقو دې تکذب کاوه او موږ دې تصدیق وکړي. مغلوبه راغلې موږ دې کومک وکړي. شلل سوی راغلې موږ ځای درکړي. غریب راغلې موږ خپل مال در شریک کړي. انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د خپل ورتګ فایدې او نتیجې ورته بیان کړې او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل یا معشر الانصار تاسې د فانی او بې ارزشه دنیا په سبب خپس واست، هغه چې زه په هغه سره د خلقو زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما ستاسې و قوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پرېښوولاست. یعنی دا چې ما و تاسې ته شی در نه کوي، زه ستاسې پر ایمان باور لرم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا معشر الانصار آیا تاسې نه یاست راضي چې خلق د پسو او اوښانو سره خپلو کورو ته ځي
او تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خپلو کورو ته ځئ، په والله هغه چې تاسې یې در سره بیا یاست هغه تر هغه خیر دی چې خلک یې ورسره بیایي. ورونو رښتیا هم دا ډېر لوی فرق دی. یو وارې انصارو نارې کړې رضینا رضینا، راضیو راضیو. انصار ډېر شدید او په لوړ آواز ژاړي. دا هیڅ نه سره قیاسیږي، نه سره نږدې کیږي چې خلق پسونه او اوښان بیایي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه وسلام سره ملګري وي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په والله که هجرت نه وای زه به د انصارو څخه یو سړی وای، یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما به خپل ځان د انصارو څخه بللی، او که خلق پر یوه لار ولاړ سي او انصار پر بله لار زه به د انصارو پر لار ورسره ولاړ سم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انصارو ته دعا وکړه او ویې فرمایل اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. الهی پر انصارو ورحمیږي، د انصارو پر زامنو ورحمیږي، د انصارو د زامنو پر زامنو ورحمیږي. انصارو دونه وژړل چې ژرې یې په اوښکو لندې سوې او ویل موږ په دې راضي یو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ حصه او برخه وي. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا ډېر خوشحاله سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکمت او ښه تصرف هغه مشکل چې د انصارو په زړو کې پیدا سوی و پای ته ورسېدی چې ممکن د هغه په سبب یوه فتنه جوړه سوې وای. خیر اوس خو نو غنیمتونه ټول وویشل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یوه ډله راغله. هغو هلته مشوره سره کړې وه چې ښځې او اولادونه مو ټول د لاسه ووته، بې له هغو ژوند مشکل دی او مالونه مو هم ټوله ولاړه. نو یې یوه ډله چې ټوله 14 نفره وه او مشر یې زهیر ابن سرد و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل. په دې ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعي اکا ابو برقان هم و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هیڅ نه سوه راپاته، نه ښځې نه اولاد نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمیږه. نور یې هم ډیرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه دونه موده چې زه دلته پاته وم په والله د بل شي دپاره نه وم پاته بې له دې چې ستاسې انتظار مې کاوه. ما غوښته چې پر تاسې رحم وکم. تر یوې میاشتې زیاته موده کیږي چې زه دلته ستاسې په انتظار وم. 20 ورځې په طایف کې محاصره واست، نه سواست تسلیم، او تر 10 ورځې زیات دلته ستاسې په انتظار وم، نه راغلاست. نه مو د خپلو ښځو او اولادو طلب وکئ. اوس چې ما غنیمتونه وویشل نو تاسې راغلاست. اوس هغه شیان وویشل سوه، د خلقو ملکیت وګرځېدی، اوس څه نسم کولی. هغو بیا هم زارۍ کولې او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوه چاره مو وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې زما سره دغه خلق وینئ، یعنی زه یوازې نه یم چې د خپلې خوښې سره موافق تصرف وکم، بلکې دغه خلق مې هم ملګري دي او ما ته تر هر څه رښتیا خبرې خوښې دي. او تاسې اوس ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي که مالونه؟ یو د دغو دوو څخه اختیار کوي. ټول شیان نسم در ردولی، یا به مالونه غواړئ یا به ښځې او کوچنیان غواړئ. هغو ویل د اولادو سره هیڅ شی نه برابروو. ویل لا نعدل بالاحساب شیئا، ښځې او کوچنیان غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې موږ د ماپښین لمونځ ادا کوي
تاسې ولاړ سئ او ووایاست موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم شفیع کوو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته مؤمنان شفیع کوو چې و موږ ته زموږ بندیان راکړي. کم وخت چې مسلمانان د ماپښین ولمانځه ته سره یو ځای سوه، د حوازن ډله ولاړه سوه او دغه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ستاسې د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بني عبدالمطلب سره دي هغه یې ستاسې او ستاسې دپاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم. مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره یې رحمت او مهرباني وکړه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم قصدن دا کار وکړي ځکه ده علیه الصلاة وسلام غوښته چې نور مسلمانان یې هم متابعت وکړي. نو مهاجرینو وویل هغه نفر چې زموږ سره دی یعنی موږ ته په حصه کې را رسېدلي دي هغه یې هم ستاسې او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت په سبب. انصارو هم دغه خبره وکړه ویل چې زموږ سره دي هغه یې ستاسې. عیینه ابن حسن ولاړ سو او ویل زه او بنو فزاره چې د ده قبیله وه یا هغه چې زما سره دي هغه نه در کوم. اقرا ابن حابس وویل مګر زه او بنو تمیم یا هیڅ شی نه ورکوم. عباس ابن مرداس چې د بني سلیم رئیس و ولاړ سو او ویل هغه چې زما او د بني سلیم سره دي هغه هم نه ورکوم. دغه دلاوري یې د عیینه څخه زده کړه مګر د بني سلیم د قبیلې افراد په خپله ولاړ سوه ویل یا هغه چې د بني سلیم سره دي هغه یې ستاسې. عباس ابن مرداس ویل ومو شرمولم سپک مو کړم. نو بني سلیم د هغه خپل مشر اطاعت ونه کوي او د حوازن بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره ور ایله کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو عام اعلان وکړي او ویې فرمایل دغه خلق مسلمانان راغله او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډېر ځنډ وکړي هغه هم د دوی په سبب او اوس ما دوی ته اختیار ورکړي چې مالونه غواړي که اولادونه خو دوی د ښځو او اولادو سره شی نه کوي برابر. نو اوس که د چا سره د دوی د ښځو او اولادو څخه یو څوک ورسره وي او په خپله خوښه یې ورپرېږدي خو ښه ده ښه او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقابل کې یې ورپرېږدي هم دې ورپرېږدي او هغه لره د هرې حصې په مقابل کې 6 حصې د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته په لاس راکړي. یعنی هر هغه غنیمت چې اول په لاس راغلی دغه د ده حق 6 چنده ځینې ورکوم. خلقو په یوه وار نارې کړې چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره په خپله خوښه ور ایله کوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل په دې ډول چې ټولو نارې کړه ما ته نه رامعلومیږي چې څوک راضي دی او څوک ناراضه. اوس ولاړ سئ او ستاسې مشران دي بیا ما ته حال راوړي. ورونو دغه ته عدالت او حقیقي مساوات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوازې په دې سره کفایت ونه کوي چې په مجموعي ډول سره ټولو نارې کړه چې موږ یې په خپله خوښه ور ایله کوو بلکې د دغه رضایت د تاکید دپاره یې دا موضوع وځنډول او ویې فرمایل چې یا دې هر شخص په خپله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ووایي یا دې د خپلو مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپله رضا اعلان کړي. دا داسې عدالت او مساوات نه و لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دی خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په وروسته کې ټولو مشرانو دا خبر راوړي چې ټوله افراد یې په خپله خوښي او ستا د رضا دپاره ور ایله کوي چې په نتیجه کې ټولو خلقو خپل بندیان ایله کړه بې له 2 نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس و د بنو تمیم رئیس او بل یې عیینه ابن حسن و د غطفان رئیس. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه 2 نفره راوغوښتل او ویل بندیان یې ور ایله کړي. هغو ویل یا رسول الله دا اوس زموږ ملک وګرځېده نه ور پرېږدو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل ور ایله یې کړئ او زه به انصاف در سره وکم بدله به یې درکم.
عینه ویل څو یا څه شي راکوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هر بندي په عوض کې 4 اوښان. عینه ویل راضي یم. نو د حوازن هغه پاته بندیان په دغه طریقه سره ور اله او خلاص وه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هر بندي ته یوه جوړه کالي هم ورکړه. مګر د حوازن قبیله سره د دې چې ټوله بندیان ښځې او کوچنیان یې ور اله او خلاص وه، پر هغه خپل کفر پاته سوه، مسلمانان نه سوه. په دغه وخت کې د یوه داسې سړي و زړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانېدو هیڅ امید نه کېدی، چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوف و. دی هلته په خپله قلعه کې په وادي لیه کې و او د بیرې د قلعه څخه نه سوای راوتلی، حتی طائف ته هم د بیرې نه سوای تلای. نو یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو او ویل ټول خلق د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره دي، موږ هیڅ نسو ورسره کولی، او که موږ نور هم پر دغه کفر پاته سو نو هیڅ وخت طائف ته هم نسو تلای. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي او د هغه علیه الصلاة وسلام څخه یې امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امان ورکړي. پس له امانه څخه مالک ابن عوف و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د امتحان دپاره مالک ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه او ویل پر طائف حمله وکړه. مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه. پر طائف او خپل قوم یې حملې کولې، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پرېږده. نو اهل طائف ولیده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو، مګر بیا هم دوی پر شرک او کفر باقی پاته وه او د طائف خلقو د لات عبادت کاوه چې ربه یې ورته ویل. خو د ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدو کیفیت داسې بیانوي. کم وخت چې د حوازن ډله د خپلو بندیانو د خلاصولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة وسلام یې بندیان ور ایله کړه، نو یې د حوازن د دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغو ورته وویل چې په طائف کې د ثقیب سره دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې ورته ووایاست که دی ماته مسلمان راغلی زه بیا اهل او مال ټوله ورکم او 100 اوښه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وررهي سو. د جعرانې او مکې مکرمې په مابین کې پسې ورورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل او مال ورکړه او پر هغه سربیره 100 اوښه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو او پر خپل اسلام ثابته او قائم پاته سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سو، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو. فقط طائف پاته دی چې نسو فتحه او د فتح کېدو امید هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانې څخه احرام وتړي او مکې مکرمې ته د عمرې د ادا کولو دپاره ولاړی چې و دغه عمرې ته عمره. محترم ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېدله، پاته قصه به په راتلونکې 15 فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.